د نړۍ بدترین زندان یا د ګوانتانامو زندان. د ګوانتانامو زندان له 1898 کال څخه را په دېخوا د امریکا په لاس کې دی. امریکا د کوبا دغه یوه نقطه اجاره کړې ده او د اجارې قرارداد یې هم معلوم نه دی. ترڅو چې امریکا د دغه یوې تیکې اجاره د کوبا هېواد ته ورکوي، نو دغه یوه تیکه د امریکایانو په لاس کې ده. امریکا د دغه یوې تیکې څخه د یوې نظامي قرارګاه په شکل استفاده کوله. له 2002 کال څخه وروسته جورج ډبلیو بوش دا تصمیم ونیوه چې په دغه یوه تیکه کې یو زندان هم جوړ کړي. دغه زندان د امریکا په اصطلاح د نړیوالو تروریستانو لپاره جوړ شوی دی. دغه زندان دومره مشهوره دی چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی دی. اوس ګورو چې د یوه زنداني ژوند په دغه زندان کې په څه ډول تیریږي. دغه زندان له نورو زندانونو سره فرق لري. د نورو زندانونو زندانیان د یوې محکمې په واسطه زندان ته ځي، خو د دغه زندان زندانیان محکمه په خوب کې ویني، یعنی اصلا د هغې محکمه موجوده نه ده. دغه زندان ته داسې زندانیان راوستل کیږي چې د آزادېدو امکان یې 5% وي، یعنی 95% امکان شته چې آزاد نشي. دغه 5% خلک چې آزادېږي استول کیږي خپلو هیوادونو ته ترڅو هغلته محکمه شي. د ګوانتانامو د زندان د زندانیانو کالي له نورو زندانونو سره فرق لري، لکه په فلمو کې د زندانیانو کالي نارنجي دي. اوس ګورو چې د یوه زنداني ژوند په دغه زندان کې څه ډول دی. اوله خبره دا ده چې زندانیان نشي کولای په سمه توګه ویده شي، یعنی په دغه زندان کې آرامتوب موجود نه دی. د زندان عسکر زیات غالمغال او شور رامنځته کوي ترڅو زندانیان ونشي کولای په راحت ډول ویده شي. اکثره وخت د زندان عسکر ورونه او کړکۍ کوي ترڅو شور ماشور جوړ شي، ترڅو زندانیان ونشي کولای په راحت ډول ویده شي. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، ګوانتانامو زندان د امریکا په لاس کې دی او د زندان ټول کارکوونکي نظامیان دي. د زندان مسؤلین له دغو زندانیانو څخه یې بد راځي، ځکه چې دغو زندانیانو د زندان د مسؤلینو یا خپلوان یا خپل انډیوالان د دغو کسانو لخوا په جنګ کې وژل شوي دي. د زندان مسؤلینو ته د دغه زندانیانو شکنجه کول یو ساتیری دی، ځکه چې د زندان مسؤلین په خپلو تصمیمونو کې آزاد دي او هغلته هیڅ ډول قانون هم موجود نه دی. د ګوانتانامو زندان ته داسې کسان لیږل کیږي چې د دغو زندانیانو له هغې څخه کینه راځي، نو په همدې خاطر د زندانیانو لپاره یو جهنم جوړ کړی دی. زندانیان د سهار په 5 بجو د امریکا په ملي سرود باندې له خوبه پاڅیږي، ځکه چې هغلته یوه نظامي قرارګاه ده او ټول نظامي ترتیبات په هغه ځای کې ترسره کیږي. د دغه زندان اتاقونو اوږدوالی چې دی 2 متره او 40 سانتۍ دی او سور یې چې دی 1 متر او 80 سانتۍ دی چې د یوه نفر دپاره جوړ شوي دي. دغه اتاقونه دیوارونه نه لري او ټول په اوسپني پنجرو باندې پوښل شوي دي چې هم بیرون کولی شي وویني او هم له بیرون څخه دننه داخل معلومیږي. په دغه اتاقونو کې یو کمود د تشناب دپاره هم موجود دی. توشک او بالښت هلته نشته، فقط 2 کمپلې د زندانیانو دپاره. دغه زندان ته د رسنیو داخلیدل اصلا اجازه نه لري او که څوک د زندان داخل ته کامره یوسي نو لوی جرم دی. دغه زندانیان اکثره ملاقاتیان یا د کورنۍ غړي د دغه ملاقات ته نشي ورتللی. دغه زندان ته فقط د نظامیانو کورنۍ کولی شي د هغې ملاقات ته ورشي. د 11 سپتمبر څخه وروسته چې کومه واقعه په نیویارک کې ترسره شوه، له هغې څخه وروسته جورج ډبلیو بوش دا تصمیم ونیوه چې په دغه ځای کې یو زندان جوړ شي. که د 11 سپتمبر په اړه نور معلومات غواړئ نو زموږ چینل ته ورشئ او هغلته یې ویډیو موجوده ده. دغه زندان د دې لپاره جوړ شوی دی هغه څوک چې د امریکا د اهدافو لپاره ضرر وي نو نیول کیږي او په دغه زندان کې زنداني کیږي. اوس ګورو هغه زندانیان چې په دغه زندان کې موجود دي غذا یې په څه ډول ده. اکثره وخت د دغه زندانیان ډوډۍ نه خوري ترڅو له منځه لاړ شي، ځکه چې مرګ یې له ژوند څخه بهتره دی او د ځان وژنې لپاره همدا یوه لاره ده چې ډوډۍ ونه خوري او ووژل شي. که چیرې ډوډۍ وغواړي وخوري نو دا یې ډوډۍ ده: یوه ټوټه وچه اټکله له پنیر سره، یوه مالټه یا مڼه، دا یې روزمره 2 وخته ډوډۍ ده. په دې زندان کې دا نشته چې ته ووایې زه ډوډۍ نه خورم او دا زما نه خوښیږي.
که چیرې ډوډۍ ونه خورې نو یوه ځانګړې چوکۍ موجوده ده، په هغې د کلک تړي او ډوډۍ د نازکو پایپونو په واسطه د دماغ له لارې د معدې ته داخلوي. په 2014 کال کې زندانیانو دا ریکارډ جوړ کړی دی چې د زندان 50% زندانیانو اصلا ډوډۍ نه خوړله او دغه زندانیانو ته د دماغونو له لارې په زور ډوډۍ ورکوله. ډوډۍ نه خوړل خپله یو عذاب دی، په هغه صورت کې چې ډوډۍ هم موجوده وي. چیرې زندانیانو ډوډۍ نه خوړله نو دوی ته یو بل عذاب هم ورکاوه. هغه 2 دانې کمپلې چې زندانیانو ته ورکړې وې هغه یې هم ورڅخه اخیستې. کله چې زندانیانو ډوډۍ نه خوړله نو هغه ډوډۍ د زنداني په اتاق کې پرېښوده ترڅو له منځه لاړه شي او بوی وکړي. دغه زندانیانو د دغې خرابې ډوډۍ بوی هم تحملوله. که به زنداني ښه وه ډوډۍ به په خپل وخت وخوړله او غالمغال به ونه کړه نو په یوه ورځ کې کولی شوی 1 ساعت 2 ساعته تلویزیون وګوري، ولې نه شوی کولی په راحت ډول ویده شي. مثلا د زندان ساتونکو به یو وسپنه په مځکه باندې غورځوله ترڅو شور ماشور جوړ کړي او زندانیانو به فکر کاوه چې انفجار دی. که به ښه زنداني وي او د زندان قوانین به د مراعات کول نو کولی د شولای په هفته کې یو وارې حمام هم وکړي. د کم وخت لپاره به دغه زندانیان بیرون ته رایستل او د ډوډۍ په وخت کې بیرون ته راوتل. نور به ټول په وسپني اتاقونو کې دننه وو. دا د هغه زندانیانو حال و چې په زندان کې به آرامه وو او کوم شور ماشور او غالمغال به نه جوړاوه. مثلا په ورځ کې کولی شوی یو وارې بیرون ته لاړ شي، یو حمام وکړي او له کتابخانې څخه کتاب واخلي او هغه ولولي. په دغه کتابخانه کې په هره ژبه باندې کتابونه موجود وو. اکثره کتابونه په عربي ژبه وو ځکه چې د دغه زندان اکثره زندانیان عرب او افغانان وو. د زندان د اوبو رنګ زیړ و، معلوم نه و چې دغه اوبه د څه شي او څه ډول وي. زندانیان باید همدغه اوبه وخوري. په زندان کې چای، قهوه او نوشابه اصلا وجود نه لري. قهوه هم د زندان د ساتونکو لپاره و، نه د زندانیانو لپاره. په دغه زندان کې ځینې حادثې هم پیښې شوې دي. یو له هغې حادثو څخه دا دی چې اکثره وخت به کله چې امریکایي سرتیري په خپل نظامي رسم و گذشت باندې مصروفه وو نو اکثره زندانیانو به دغه نظامیان د کیلې په پټو کې یا تیږې باندې ویشتل. ځینې زندانیان وایي هغه کسانو چې دا کار کوه نو له زندان څخه ایستل شوي دي او د تل لپاره معلوم نه دي چې چیرته دي. په امریکا کې چې هر ډول خواړه پیدا کېږي د دغه خواړو یوه شعبه په دغه زندان کې موجوده ده چې دغه خاص د سربازانو لپاره ده، نه د زندانیانو لپاره. او دغه خواړه خپل بوی په هوا کې آزادوي ترڅو زندانیان د دغه خواړو بوی احساس کړي چې دغه خپل د زندانیانو لپاره یو شکنجه ده او دغه زندانیان باید هماغه خپل ډوډۍ وخوري. دغه زندانیان چې دغه حالت پورې رارسیږي مخکې تحقیقات او شکنجې شوي دي. د دغه زندان تحقیقات داسې دي چې د تحقیقاتو په اتاق کې هر ډول طبیعي وسایل موجود دي ترڅو د تحقیقاتو په وخت کې زنداني له منځه لاړ نشي. په دغه زندان کې د زړه د ګیراب او د تنفس د ګیراب دستګاوې موجودې دي. دا د دې لپاره نه دي چې وګوري زنداني څنګه دی، فقط د دې لپاره دي چې د شکنجې په وخت کې دغه زنداني ونه وژل شي. له دغه شکنجې څخه یوه هم د تنفس د بندولو شکنجه وه چې یوه ټوټه رخت به د زنداني په خوله او پوزه باندې کېښوده او په دغه باندې به یې اوبه رایله کړې او نورې اکثره شکنجې ټولې رواني وې. مثلا بعضې موزیکونه او یو قوي نور چې د دغو زندانیانو مغز له منځه یوسي. او بل دا چې اکثره زندانیان به یې په لاس آویزاندول تر دې پورې چې لاس ته به وینه نه رسېدله او لاس به یې نیمه پیل شو. د ګوانتانامو له زندان څخه یوه حادثه دا ده چې یو وخت یوه زنداني په خپل اتاق کې تشناب وکړ. د زندان ساتونکي راغلل او د هغې ادرار یې په خپلو کالیو باندې پاک کړ او د څو میاشتو لپاره یې دغه کالي په ځان کې وو. ډېرو خلکو په دې باندې اعتراضونه وکړل چې باید دغه زندان بند شي. اوباما هم وعده ورکړې وه چې دغه زندان بسته کوي او یې نه شوی کولی دغه زندان بند کړي. ټرامپ ویلي وو چې دغه زندان باید هیڅ کله هم بسته نشي. په اوسني وخت کې په دغه زندان کې 40 نفره زنداني دي. د امریکا د سنا مجلس اعتراض وکړ چې دغه زندان باید امریکا ته انتقال شي، ولې د امریکا حکومت دغه خبره قبول نه کړه ځکه چې د دغه زندان انتقالول امریکا ته او د امریکا قانون د دغه خلکو لاس او پښې تړي او نشي کولای دغه زندانیان په راحت ډول شکنجه کړي.
او یا پرته له محکمې څخه دغه زندان ته راوړي. امریکا ځینې وخت دغه زندانیان غواړي چې خپل هیوادونو ته یې واستوي ترڅو هلته محکمه شي، خو هغه هیوادونو هم نه غوښتل چې دغه زندانیان د دوی هیواد ته راشي، چې یو له هغې څخه د سعودي عربستان حکومت و. او د سعودي عربستان حکومت ویلي وو چې موږ خپل زندانیان نه غواړو او هماغلته یې بند وساتئ. دا سمه ده چې دغه زندانیان زنداني دي او باید شکنجه شي، خو نه په دغه ډول. خپل نظر مو په کومنټ کې را سره شریک کړئ.